پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني خلیلزاد ته احمق ویلي وو. د خلیلزاد عاجل ځواب څه دی؟ د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني اونۍ وړاندې خپله لومړنۍ انځوریزه مرکه وکړه. ښاغلي غني چې خلیلزاد د خپلې پادشاهۍ قاتل ګڼي د خلیلزاد اړوند د پوښتنې په وخت کې عصبي شو او خلیلزاد ته یې د احمق خطاب وکړ. خلیلزاد بیا پرون په یوه بیان کې وویل چې دا د دوحې د تړون برکت دی چې په افغانستان کې نن جګړه شتون نه لري. خلیلزاد د غني نیوکو ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات په خپل وخت غني ته رسېدل او په هر څه خبر وو. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.